داغین بعد حدیث راوړی دی عن حذیفة بن اليمان رضی الله عنه دی وی چې کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا قام من الليل يشوس فاه بالسواک وی کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د شپې را پاسېدو یو روایت کې راځي خوازی چې تهجد منزله به را پاسېدو نو اول کار به دا کو چې مسواک به استعمالو یشوسو مګله به خوله په مسواک سره دا حدیث امام بخاری امام مسلم راوړی او یو روایت کې داسې راځي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به دا مسواک خپل دا د بالښ لاندې ایښودو نو چې کله به را پاسېدو نو اولنی کار به دا کو چې مسواک به استعمالو د دې نه دوه مسلې راووتې یوه چې د خوب نه راپاسې مسواک استعمالوه او دغه شان منزل د شپې راپاسې مسواک استعمالوه اوس که منزل راپاسېدلی او که نه مسواک استعمال که وجه دا دی چې کله انسان اوده شي نو دغه ټیم کې د ده د معدې نه بخار او دا معده چې د معدې کې دنه کوم بړاس چې دی دا د خولې له راځي او د هغې د لاسه د خولې نه بیا بینځي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې به څنګه راپاسېدو نو هغه به مسواک استعمالو د شپې تهجد به راپاسېدو مسواک به استعمال کو د دې نه دا مسله واضح شو چې شریعت ډېر په پابندۍ سره او په سختۍ سره موږ ته د طهارت ویلي دي یعنی دې ټیم کې هم پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره دا غم دی چې د خولې نه به بینځي او کله چې دی بعضو ته دا وایي چې دا کپړې صفا استعمالوه دا خوله چېرته اینځه د غاښونه دي ټک زیړي یاره غریبي ده غریبي تا د صفایي نه منع کوي غریبي څوک د طهارت نه منع کوي غریبي ځان له شیطان ته موږ دا نه دي ویلي چې ته په ځان باندې 11,000 روپۍ ولګوه نه موږ تا ته دا ویلي چې 1,00,000 روپۍ ولګوه خو دغه کپړې چې کمې تا اغوستي دا وینځه دا غاښونه په برش باندې په مسواک باندې دا صفا ساته او څومره چې انسان صفایي الله ته محبوبي او د خلکو ته محبوبي ولې تاسو نه دي لیدلي چې خلک په خپلو بیټکونو کې صفت ته هغه چا کوي چې کوم سړی صفایي یاره وایي ماشاءالله ډېر صفا سړی دی په طهارت باندې سړی دروند ښکاري ښځې ته به درونې بچو ته به درونې ملګرو ته به درونې عامو خلکو ته به درونې اوس د خولې نه بدبو روانه زیړ غاښونه او دا به بد حال کپړې اول خو دې ښځې ته دا سړی ښه نه ښکاري اگر که هغه څه ویلی نه چې زنانه د کمزورې دي بچي هغه هم دې طرف ته توجه لاړ شي زموږ دا پلار زموږ دا مور دا په څه بد حال باندې دي رور خور ملګري نو شریعت ډېر په اهتمام سره دا خبره موږ ته کړې ده چې مسواک استعمالولی چې د خولې دې صفایي چا سره دې ملاقات کېږي چې بدبو یې ترې روانه او بعضو خلکو سره سړی داسې میلاو شي هر انسان باندې به دا دغه راغلي چې یعنې خبرې کوي سړی ورته خوا کې ودرېدی نه شي او دا کوشش به ته کوي چې الله اوس د ده نه لرې شوې د ده نه چېرته پناه شوې دومره بدبین د هغه نه ځي نو سړی سوچ کوي چې کور کې به د ده دا ښځه د ده دا مور پلار د ده دا بچي دا به دې سره څنګه وخت تېروي جواب کې تا ته وایي دا غریبي ده او کیدای شي جواب کې تا ته دا وایي چې ستا دا خبرې د مستۍ دي دا د مستۍ خبرې نه دي دا د دین او د شریعت خبرې دي ځان پاک ساتلو کې کومه مستي ده او کومه داسې خرچه ته وکړه چې اوس یو سړی ځي نسوار او سګرټ ځان له په پیسو باندې علي دا هېڅ خبره نه ده حالانکې تباهي د بدن د مال د دین د هر څه کې د خولې د بین ترې روان خو که ده ته دې ووایي چې یاره ته داسې کار کوه چې کپړې صفاینځوي زړه دې روغ دی تا ته جواب کې دا وایي ستا زړه روغ دی نو اوس د صابون د چکۍ او د اوبه په دې څه خرچه راځي چې دا هم ته نه استعمالوي نو او دا ګورې عجزي هم نه ده که څوک دا اوس ووایي چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم عجزي خوښه او ځکه زه به بد حال ګرځم عجزي څه ته وایي اول ځان په دې پوه وکړه عجزي دې ته نه وایي چې ته څښا پسخا ګرځه عجزي دې ته وایي چې څه دله الله درکړي په هغې راځي او تکبر نه کوي او خلکو ته په سپک نظر نه ګوري دې ته عجزي وایي عجزي دې ته نه وایي چې داسې کپړې دې اچولي چې د هغې نه ککر یې جوړ شوی دی د خولو د لاسه
او څوک دې سره خوا کې کېناستی نه شي او د غاښونو دې رنګ بدل شوی دی او ته یې زه عاجزي کوم دا کوم عاجزي ده؟ دا خو عاجزي نه ده، دا ځان شرمول دي. دې ته وایي ځان شرمول، دې ته عاجزي نه وایي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم عاجز و، داسې عاجز و په ویښتو کې به هغه ته ویښتو کې کپړې او بدن پرېږده، په ویښتو کې عایشه رضی الله عنها وایي ما به هغه ته خوشبو لګوله او په کومه لار باندې چې به تیر به شو لابړ او چا به کتو ګرځېدو پسې نو په دې لار چې به تیر شو د خوشبو به ولګېده نو پته به ولګي چې په دې لار باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم تللی. او چې کله به یو وفد د بهر نه راغی میلمانه به رالو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خاص چوغه و هغه به یې واچوله، پټکی به برابر کړو، ویښته به یې برابر کړو، ږیره به یې منګز کړه، خوشبو به یې ولګوله. په دې سره سړی ښایسته ښکاري. د ټولو نه اول دا چې ته به الله ته محبوب شي، د الله به خوښ. ان الله يحب التوابین ويحب المطهرین، د الله پاک خلق خوښ، د الله پاک خلق هغه خوښي.